خوشحال خان بابا فرمایي چې شعر کار د هر فاسق د فاجر نه دی، شعر کار د هر فاسق د فاجر نه دی، نه د هر یوه وګسترګي د کنګال. شعر کار یا د سالک یا د مالک دی، د عاشق دی، د دردمند دی، د ابدال او د هغه شاعر دانې وشه په ژبه چې د شعر دردانې پلوري په مال. شاعري د الله تعالی د طرف نه یو ورکړه ده. انجینیر او ډاکټر او پروفیسر او وکیل او دا خو په مهنت باندې جوړیږي، شاعري په مهنت نه کیږي. شاعري په مهنت نه کیږي، شاعري د الله تعالی د طرف نه ورکړه ده. او چې په چا باندې پخوا چې به کله بادشاه وفات شو نو د هغه ښار ټول خلک به یو میدان ته راووته او یو مرغۍ وه، د هغې نوم و همایون ورته وایي. مرغه ته د بازونو یو قسم دی، هغه یې راپرېښه چې د چا په سر به کېناست هغه به باچا شو. نو دا شاعري داسې څیز دی چې دا الله تعالی چاله دا ملکه ورکولو غوښته، بس د هغه په سر هغه شاهین کیني، هغه هما کیني او هغه باچا شي. یو ورځ زمونږ یو محترم مشر نواب علي خان یوسفزی صاحب د هغه په کلي کې غم شوی و، د هغه په خپلوانو کې. نو سعدالله جان برق صاحب او عبدالله جان بسمل صاحب، امین الله داودزی صاحب او دا ملګري ټول تلي وو او زه نه وم تللی. نو ما تپوس وکړو د دوی نه چې یاره که د نواب علي خان صاحب د کلي لاره که ښیي چې خپل ګاډی بوځم او که ښه نه وي نو چې په پرایویټ ګاډي کې لاړ شم. نو برق صاحب راته وایي د نواب علي خان یوسفزي صاحب د کلي لاره دومره خرابه ده چې زما په بس کې سپلی شلېدلې وه. نو ستاسو په ناسته باندې ستړي شوي یې، لږ وخت دی، بس مختصر خبرې زما نه پس نور څوک نشته، مطلب چې ټول ملګري پوره شوي دي. نو ما عرض کو چې شاعري چې ده د الله تعالی هر چاله نه ورکوي، او زمونږ اوتر خان چې دی، اوتر شاهزاده چې دی، دا ستاسو د مملکت یو بادشاہ دی د شاعرۍ چې هغه الله تعالی په فضل و کرم کړی دی او هغه ته یو داسې زړه ورکړی دی، یو داسې روح ورکړی دی چې هغه د خپل ولس نه، د خپل چاپیرچل نه، د خپلو حالاتو نه، د خپلو واقعاتو نه په ښه ډول باندې خبر دی او د خپل درد هغه خواږه په مونږه پیرزو کوي. تاسو ګورئ د ښه شاعر نښه دا ده چې هغه به د خپلو خلکو ترجمان وي، هغه به د خپل دور ترجمان وي. که دی د خپل دور، د خپلو خلکو، د خپلې علاقې، د خپلو فصلونو، د خپلو مارغانو، د خپلو ځناورو د ښایسته اوازونو نه او د خپلو دریابونو، د خپلو آبشارونو او د خپلو دردونو نه نه خبر، نو دی زما شاعر نه دی، دی په هوا کې لګیا دی. نو شاعران چې دي دا زمونږ د دردونو ترجمان دي، زمونږ د وختونو ترجمان دي. شاعري یو داسې امانت دی چې دا په هر دور کې تاسو وګورئ نو تاریخ کې درباري لیکوالان راغلي دي، درباري تاریخ یې لیکلی دی، خو شاعر چې څه لیکلي دي، هغه چې څه لیدلي هغې سره د خپل زړه دردونه شامل کړي دي، په خپلو خولو، په خپلو وینو او په خپلو دردونو کې هغه غلي دي او بیا یې تاسو ته وړاندې کړي دي. دا کوم حالات چې په زموږ په دې ټوله سیمه تیر شو، چې په سوات کې خاص کر تیر شو، نو په هغې باندې عبدالرحیم روغاني صاحب یو شعر ویلی دی او ټول تاریخ په هغه یو شعر کې دننه پروت دی. ذبیح هغه چاته وایي چې حلالول کوي، او مذبوح هغه څه ته وایي چې حلالېږي. وایي چې ذبیح به الله اکبر ویل. دا شعر چې منیر صاحب ما په وړاندې ځل واورېدو نو زما او د حنیف قیس دواړو د سترګو نه اوښکې لاړې. ذبیح به الله اکبر ویل، مذبوح به الا الله. ذبیح به الله اکبر ویل، مذبوح به الا الله. دغه قیامت ته خدای ستا هغه قیامت نه رسېدو. بني آدم حلالېدل. دغه شعر زمونږ دغه تاریخ ټول خوندي کړی دی.
نو دا شاعران چې دي دا زمونږه نمایندگان دي او ښاغلی حکیم سید اوتر چې دی هغه په ډېر کم عمر کې ډېر غټ درد لري او د دغه درد دا خواږه چې دي دی په لفظونو کې په خیالونو کې پیرزو کوي د ښه شعر نه خسي د ښه شعر تعریف چې موږ کوو نو داسې چې په هغې کې به ښه خیالي په هغې کې به ښه ژبه ټیک ده په هغې کې به یو زبردست قسمه پیغامي هنر به یې پکې ټیک ده او د ټولو نه زیات په هغې کې به جذبه یي نو چې په هغې کې ژبه یي هنر یي خیال یي او جذبه ورسره شامله شي نو د چا سره د جذبې دا مالګه لږه زیاته نو هغه شاعر زیات مقبول شي لکه زمونږ سره په پښتو کې د ټولو نه زیات ترسکون شاعر چې دی نو اجمل خټک دی اجمل خټک چې دی نو هغه د ترقی پسند شاعرۍ د ټولو نه لوی شاعر دی او هغه چې څه ویلي دي نو هغه رنګ چې دی چې څوک جدید او ترقی پسند ادب تخلیق کوي نو په هغه باندې به د اجمل صاحب اثر خامخا وي څوک چې د غزل د ښه لیکلو دعوه کوي نو په هغه باندې به د حمزه صاحب اثر خامخا وي او څوک چې د جمالیاتو خبره کوي او څوک چې د ولسیت او د مقامیت خبره کوي نو په هغه باندې به د غني خان اثر خامخا وي دا هغه ټرینډ سیټر شاعران دي شاعر هغه چې په خپل رنګ کې شعر ولیکي نو هغه مقبولیت مومي او چې د بل چا په رنګ کې لیکي نو بس د بل چا په رنګ کې دیم رنګ شي نوي خیالونه نوي رنګونه نوي څیزونه چې پیرزو کوي نو زموږ شاعر دی او په اوتر کې جدید رنګونه ښکاري شاعري هغه وخت پته لګي چې 30 کاله تیر شي 30 کاله پس د شاعر د مقام اندازه کیږي دې کې نه کیږي دا چې د ناوې چې دا مخکتنه ده کنه نو خلک چې ناوې وي نو یار څوک تعریف کوي بیا خو ناوې رستو بیا پته لګي چې جنگ ببره څومره ده او ناوې قابله څومره ده پخلی ولا څومره ورځي د کور کارونه څومره ورځي نو ناوې په کتو کې ډېره ښایسته ده دا به اوس ورو پته لګي چې د نور کتابونه راځي ژوند دې تېرېږي خو د دې نه اندازه کېږي چې وړمبی قدم یې ښایسته دی تاسو اکثر ګورئ په دې ډرامو کې چېرته څوک داسې سسپنس غوندې کېږي نو پکې شړنګ شړنګ څوک را رواني یا پکې مطلب خپل قدم پکې ښایي صرف چې قدم وښایي نو ده صرف موږ ته قدم ښودلی دی چې هغه ښایسته دی خپې ښایسته دي د هغې نه پس به ورو پته لګي چې نور څنګه ښایسته دی بله دا ده چې زمونږ دا ځوانان شاعران چې دي خاص کر دوی ته ډېره موقع ده مونږ به پخوا چېرته په کال کې به یوه یا دوه مشاعرې په ټي وي وې یا به په ریډیو وې په هغې کې به مونږ رالو او خلکو به راته ټول کال یادول چې فلانی شعر دی ویلی و ایوب صاحب ته به یاد هغه زمانه وه او فلانی نظم دی ویلی او اوس خو د هر چا په جیب کې ټي وي او ریډیو خپل پراته دي چې څنګه نشر کوي او کوم ځای ته نشر کوي اعلی معیاري ادب چې دی هغه تخلیق کول چې دي اوس ډېر ګران شوي دي د هغې وجه دا ده چې فیسبوک کې خلک د یو بل په رنګونو کې رنګ کېږي څوک د یو په رنګ کې لګي څوک د بل په رنګ کې لګي نو کوشش کوئ چې خپل رنګ وساتئ او معیار وساتئ کچه سیز چې د ملګرو ته اوروئ ټنګوئ د هغې نه پسې بیا وړاندې کوئ په هغې باندې به تاسو هم عزتمن کېږئ ژبه به هم عزتمن کېږي او قام به هم عزتمن کېږي زه مبارکي ورکوم ښاغلي اوتر ته